نجات او پناو دعا غواړي چې یا الله د قبر د عذاب نه امان راکا. رسول مقبول فرمایل سو وخت یو ګناګار سړی نه فرشته کله روح اخلي الله فرمای اسرائیل علیہ السلام تا چې بیدار شاه او یو ګناګار پس ور روان شاه ځان سره 500 فرشتي ملګری کا د اور چړې ور لور کا. دا حدیث مبارک پڑھیرو کتابونو کې ده چې د دواړو جانو سردار فرمای چې اسرائیل علیہ السلام راځي یعنی د مرګ فرشتہ راځي 500 فرشتي وسره نور وي د ګناګار طرف تر روان وي. الله ورته فرمای چې د اور چړې ځان سره واخلې د اور غشونه زی واخلې او د اور د جهنم جوړ شوه د سکرو د اور یو ټاټ ځان سره واخلې. دغه ټاټ بازګیداری دغه بخندو خاري د ډېر خطرناک وي او ډېر بدبودار وي. یا الله تدنا تمام مسلمانانو ته نجات ورکا. کوډانو سردار فرمای چې دغه فرشتہ کله د خپل ملګرو راشي نو د ګناګار سرګو کې به نظر دون الله واچي چې دغه فرشتہ به ویني چې دا څومره بد شکل ده. یا الله دا څومره بد شکل ځان جوړ کو. ابراهیم خلیل الله د نمرود اور ته وردنګل هغه باندې ګوې کې نه یاره داغه نه خطر ورته نوا خو چې کله اسرائیل علیہ السلام په خطرناک مجسم کې ولیدو او خطرناک صورت کې ولیدو نو ابراهیم علیہ السلام بے ہوشا پس مکه را گزار شو او ډیر وخت پس مکه بے ہوش پروت. سوال چې دوی اوس کې راغلل وی یا الله کو ګناګار لا نور سزا نور کې نو د مرګ د فرشتي دا بد شکلې دا سزا ورلړې ردا په دغه بد شکل کې ورته دغه فرشتہ راشه ګناګار خوانه چار چا پیر ولاړ وی او د اور چړې ور سره د اور سیخونه ور سره. آقا مولا فرمائے چې دغه وخت د تواضع کې چې اے پلیت روحا د دې پلیت بدن نرا بار شاه د الله قهر او غصه ترا بار شاه. دغه روح د بدن په اندام کې زیشي رگ رگ کے پٹے گئے سرمن وخ کے وین کے پٹے گئے لیکن بیا مرته د مرگ پرشد آواز گئے چې اے پلیت روحا د دې پلیت بدن نا په پلیت طریقه را بهر شاه د الله قهر تروزا د الله سخط تروزا د الله غیظ او غصه تا را بهر شاه نن بتا سره د الله د طرف نه د غضب معاملوي. رسول اللہ علیہ السلام فرمان دے چکل دا روح دا ووره نو دے بدن کی غلیشے. رب کریم فرمائی دغه اسرائیل علیہ السلام تا دغه د مرګ پرېږدو تا چې دی خو بدر نه چغې وی خو الکه یو سپېړه په مخ ولا ورګه څو وخت چې ول د غضب سپېړه په مخ ورګه د تمام بدن او تمام رګونه زره زره روان وی. د بدن رګونه زره زره شي ریزه ریزه شي او دغه روح پکې پټېږي. دیکھو ارسمرا فریاد گئے خدا دا فریاد سوک نورے بے دا اللہ نا چا اللہ دا فریاد اورے نو تمام جہان گئے دا آواز سوک نورے مگر اسرائیل علیہ السلام تا حکم ہوئے چا کھل دا روح دا بدن کے پٹے گئے دا اور سی خونواق لے دا غزیدار سی خونواق لے او دا بدن دا روح را بار گئے. سوق چې د دوالو جانو سردار دا حدیث مبارک بیاناو صحابہ کرام ته چار چا پیر ناز دی. صحابہ کرام ته فرمایل چې د ګناګار د کله اسرائیل علیہ السلام د مرګ فرشتہ روح راغله نو روح په بدن کې پټي. رسول مقبول او فرمایل لکه چې په وره کې لکه مالو چګه چې سړی ازغیدار لرګي ورکه او بیا پاغه مالو چوب واچي لرګي هغه لرګي تر بار کې نو مالو په ور سره زره زره را بار شي د ګناګار روح سره با د بدن غوخه دغه سره بار شي. پروردگار علم ډېر تکلیف دے یا الله ډېر لوی عذاب دے خدای مونږ له نامان راکا. یا الله داسې توفیق راکا چې
چې دا سه عمل وکړو چې ځن کدن زمونږه پاسان شي او قبر عذاب راته معاف. موسی علیہ السلام تا الله فرمایي چې موسی علیہ السلام وایا ما خدر لډیر خوشاله درکړې په آخرت کې د کوم خوشحالي خوغرا او کم گوئے کتری خواله وی یا الله خوشاله مې ډېر ولې خو هغه د وفات د وخت چې کم وخت زمازن کدنو هغه تری خواله مې بدن کې تر اوسه پورې ده او خدای خبر چې تر کومه پورې بوي. عزیزانو ارزاد چې مخک دا یو له منزل محبوب کریم فرمایي چې کله دغه روح مبارک را برکیږي نو چې د مسلمان روح وي هغه ته الله مبارک روح وي. کله د فرمان بردار روح وي الله ورته طیب روح وي، الله ورته طاهر روح وي، الله ورته حسن روح وي، الله ورته مزیدار او خوشبودار روح وي. خو چې د ګناګار روح وي نو الله ورته پلیتو د مردار روح وي. اے پلیت روحا د پلیت بدن نرا بار شا فرشتو سراغه د اور ټاټ دے د اور ازغیدی پکې ډېر لوی تکلیف زده دی او غم زده دی چې دا روح کله را بار کوي جد د بدن نو سره رګونه را بار شي. د مرګ فرشته دغه خراب ټاټ کې ازغیدار او د جهنم په ټاټ کې اون غاړي خو دومره بدبوئی تیزی شغرب نه مغرب پورې دی بدبوئی وی د زمکه نه اسمانه پورې بدبوئی وی زرت ټوله فرشته سپک می پټګي چې دا مردار روح د چا د بچي یو فرشته یو ته غورځي بل فرشته بل ته غورځي لکه د مردار یو بل ته لړکای اسمان طرف ته خېږي خو تمام فرشتو ته نه مخونه او سپې می پوزې پټ کړې چې دا بدبودار دی دا سیاکار دی دا د چا کم بدبخت او بد عمل روح دی. سو وخت چې په دې بد پهله او په دې بد انداز کې اسمان ته ورسی دغه وخت ورته د الله د طرف نه اسمان طرف نه आवाज شي چې وای دا پلیت روح د چا دی دروازه د اسمان ورته بن شي دی وای دا د پلانی د زیو د پلانی روح دی. رب کریم فرمایي چې دا خود بدکار دی دا سیاکار دی دا بدبودار روح دی طرف ته مرا پرېدا اسمان دروازه نه بهر با رحمتون دی عزتون دی راحتون دی دا پلیت روح اسمان نبر مراخ جوا یا اللہ دا روح بچرتزی وعدت دا اسمان دروازه بند کا اولان دی جہنم طرف تا پل خبر طرف تا بیاور رب کریم خبر ته چې دا روح را روان شي د اسمان د طرف نه راغورځي د دغه روح بدن گویا کې څنګه د تکلیف بدن ترسي دا سه تکلیف د ترسي د اسمان نه دغه روح را روان او را گزار کې جسم کې لرازي خبر لرازي د بدن سره زره زره لاړ شي دا روح ډېر پریاد کوي بدن ډېر پریاد کوي خدغه پریاد بیان منظوريږي. سو وقت دغه روح بدن تراشی قبر میں ورته گویا کہ آواز شي چې دې بدن کې بیا داخل حدیث مبارک کی راځي چې دغه شاندارو بیا دغه خپل بدن تراشی. سو وقت بدن تراشی نو چار چاپیر ورته دیو درون غوندې आवाज خطرناک راځي د شغرب نه مغرب پورې زمکوي تا چې زما په مخ باندې ګرځې دې تا بغلا کولا تا بزنا کولا تا بغیبت او ناروا کولا ته د خدای نه فرمان وې ما به وې چې ته به زما ګېډه تکل راځې خدای چې نن زما ګېډه لراله نن باندې تمام اندام زارا زارا کما دمر پتیزه که شغرب طرف نظم کرازی مغرب طرف نظم کرازی جنوب طرف نظم کرازی شمال طرف نظم کرازی او دبر چتنو دلاند طرفنا پیدشپگو طرفنا دا ټول نظم کرازی یقولونو ډیر لوی تکلیف نظم کور دوی و بدبختا و کم بختا خو ظهر کړو ما تا خوی چې نه قبر شتا نه عذاب شتا نه ځنکدن شتا نه سوال شتا نه جواب شتا اوس به د ټول عمر په بد انجام باندې خبر کما. رب کریم فرمایي
سنعذبهم مرتين زرد چی دی گناہگارو نا فرمانو لبا زدو عذاب ورکما یو عذاب در زن کدن بل عذاب گوئے کہ دا قبر دے او بیا وی بیا بے دا قبر نباد دا قیامت نباد بے سخت عذاب تبوزما یا اللہ منصر احسان معاملاو کا دارو جانو جانان او فرمان چکل دا روح دے تو واپس راشی نو فرشتو تا حکمش نکیر مو نکردا چپ بد شکلونو کې ورلراش د اور گروز وسرای د اور د جامو اندازې جوړ کړی وي د خلینه د اور لمبه روان وي حدیث مبارک راځي چې دی راکې نه نو د تجدوی من ربک د خو دنیا کې درب یاران نه وکړي کدا رب یارانو دوستانه کړي د باور تبیا جواب کې داوي چې رب په جنم ما بهر وخت مانځکه رب یادو چې رب العالمین دې بدوي چې رب په جنم کده ګناګار نه وي دې بدکار دي دې سیاکار دي دې خطاکار دي دې د الله دیندار ول امنون کې وي دې باور ته وي چې ما به پرکو کې رب یادو سبحان ربي العظیم دی باورته داوي چې ما به قومه کې رب یادو ربنا لك الحمد او ما به پسجده کې رب یادو سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى مگر دا بدکار دی سیاکار او بد عمل دی د دنیا د ژوندون خوشاله ورله زهر شوی اوس ورته دغل ته ملاوي دې ورته وای چې من ربک د دنیا یو د خطا شي او دا ورته جهالات لري زه خو رب نه پیژنم نه پوهېږم کله کله ورته وای چې رب خو مې تاسو یې محبوب علیہ السلام فرمایي چې دی ورته دومره غوسه وکړي دغه غوسه کې دغه ګروز ورته وچتږي کچره دغه ګروز تمام غرونو لرا پرې خود نو دا تمام غرونه به یې روان دغه دومره لوی درون ګروز د اور د دوزخ باندې سر کړي او د بدن له په یو گزار باندې را پریږدي د بدن ایره روان شي لوخړو لمبې ته روان شي مگر ختمیږي نه دی ګویا کې مړکېږي نه الله فرمایي چې دا بدبخت بیا ژوند کې کچره د غیره د بدن پرې خو دی شي تر قیامت بد دین لوخړ روان وي ولونو د عذاب قبر ډېر لوی مصیبت او امتحان دی دې د پاره د دواړو جانو سردار فرمایي چې د مانځنه بعد کم از کم 15 پیره د عذاب قبر نه نجات او پناه دعا غواړي بی بی عائشہ صدیقہ فرمایي چې یو يهودن رااله رسول مقبول علیہ السلام ته پوسو کچ چرته دی وې ما ورته هغه خو تشریف وړي وې د دوړو جانو سردار توایا چې د الله محبوب عذاب د قبر حق ده او ثابت ده د عذاب قبر نظرېګم نبی علیہ السلام چې کله تشریف وروړو بیبي ورته او فرمایل وې دغه يهودانو مسلمان وا زکه د عذاب قبر باندې مانو د عذاب قبر سره ثواب د قبر او د قبر خوشاله مزره نبی علیہ السلام فرمایي چې کله تاسو ګوې کې منځ کوي نه عذاب قبر نه پناه غواړي تر قیامت به د عذاب قبر کې او د قبر په مبتلا او د قبر په نو عزیزانو عرض داري چې يهودانو ایمان وروړي او د عذاب قبر باندې دون یقین لري مسلمان ته بار بار د دواړو جهانو سردار فرمایي چې عذاب قبر ثابت دی قرآن عظیم فرمایي چې ثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت د دې آیات مبارک مزاق د عذاب او د ثواب د قبر او د قبر زندگی دی وجه د يهودانو په دې تورات او انجیل او زبور او په خپل د مذهب کتابونو کې لیدلی چې عذاب د قبر شته نو ځکه بی بی عائشہ صدیقہ تعرض کاو چې عذاب د قبر حق دی